زابل کې د صنعتي پارک د جوړولو چارې پیل شوې. سوداګر خوښ دی او زیاتوي چې دوی سره به د ولایت د تجارت وده وکړي او خلکو ته به کاري موقع رامنځته کړي. زابل د هیواد په جنوب لویدیځه حوزه کې پروت ولایت دی چې ډیری خلک یې په کرهڼه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځنی ژوند ورباندې مخ ته وړي. خو اوس تازه ورته د صنعتي پارک د جوړېدو چارې پیل سوې. د زابل مرستیال والي وایي چې په زابل کې جوړېدونکی صنعتي پارک په څه باندې 10,000 جریبه ځمکه باندې جوړیږي او په جوړېدو سره به زابل په یو اقتصادي ولایت بدل سي او ولسونو ته به د کار زمینه هم برابر سي. زابل د قلات مرکز نه تقریبا په 3 کیلومتر کې یو صنعتي پارک دی قلات شهر دپاره جوړیږي چې دا به په 3 برخو باندې ویشل کیږي. اولنۍ برخه چې ده هغه به د وړو کوچنیو کاروباریانو دپاره تجارانو دپاره مشخصیږي او دومره برخه چې ده هغه بیا د غټو کمپنیو دپاره یا د غټو تجارانو دپاره چې هلته غټ صنعت وده وکړي. په ورته وخت کې بیا زابلي تجاران هم د صنعتي پارک پر جوړېدو خوشي ښیي او زیاتوي چې د کلونو څخه په زابل کې د داسې یو پارک جوړېدل هیله وه چې اوس یې دغه هیله د پوره کېدو په حال کې ده. په دغه صنعتي ښارګوټي په پرانیستو سره الحمدلله ډېر مشکلات حل کېږي. دا د زابل د ولس له ډېره وخته غوښتنه وه. زموږ ډېر تجاران دي اوس په غزني یا په کندهار کې په صنعتي ښارګوټ کې مځکې اجاره کړي دي یا کرایه کړي دي یا د شا طرف شراکت نیولي. دلته ځای نو مشخص کې به کارخانې راځي، په زراعو کارخانې به وي. په دې کې تر 10,000 کسه تر 40,000 کسه زیات به یې کمپنۍ په کار باندې بوخت دي. هر سړی د کار زمینه برابر یې. زابل کې په داسې حال کې د صنعتي پارک د جوړېدو چارې پیلېږي چې اوس زابل کې تجارت وده کړې او د دې ولایت زیات اوسېدونکو تجارت ته مخه کړې.